په ټولو نه اول خو زه د وزیرستان اولسي پاڅون کې شرکت کړونکي ټولې سیاسي تنظیمونو د مشرونو او د راغلي ځوانونو او د مشرونو شکریه ادا کوم چې تاسو په دا پریشان وخت کې د خپل خلک سره ودرېدلی. ملګري د تاریخ اغوا کول څه په د میش په خوره باندې یوه نوې خبره نه دو. په دا نه اول د مولانا نور محمد شهید بچای ډاکټر نور حنان هم دغه د ایرپورټ د یغورې څنګ نه اغوا شوی و چې په آنه بعد د خپل کور ولې په خپل منډې ترړې او په خپل میناتینه باندې رخلوس کو. په آنه د مخه د چوکولا اول د کاړیکوټ نه یو وړی کڼکای شڼکای وړای و چې د یغ لیا نن نه د کور ولته لاش میلاو شوی دی او نه یې د کور ولته دا پاته شته چې د مو د واړي کې شڼکي نه چا خودکش جوړ که خودکش یې په وکړه که پښتاور کې زنه وکشل هغه یې خرڅ کړل او که نن د یغې خلک په قید کې دی. نو دا خبره جوات دي چې دا د میش په خوره چې څومره اغواکارۍ کیږي دا د ریاست او د ریاستي ادارې په خواشه باندې کیږي. دولته چې ډاکټر نور حنان اغوا شوی و بیا یوه خبره کېدله چې په 2007 نه بعد دلته ډېر ښه امن جوړ شوی و څوک اغوا کېدای نه شول نو په چار دو چې په یغ رنګ امن دا جوړ شي. مو په عرض دا خبره ورته کړې وه چې نن که ډاکټر اغوا دی کم سے کم د میش دمره حیثیت شته چې میش دلته په میدون احتجاج راکړي میش دلته رووځي او میش دغه ریاست ته یایي چې د دغه دهشتګرد د دغه اغواکارې سهولتکار ته یې. خو په کومه ریځ چې ا د کړیکوټ وړي کڼکای شڼکای اغوا و په عارض دلته د چا دمره واس هم نه و چې دی رواتلی وای دی د یخ خلاف یو احتجاج ریکارډ کړی وای. نو دغه صرف د یوه کاس اغوا کول نه دي توستو پاتاوي پارین کاړیکوټ ته په سکوټرینه باندې سوره د راکټې د زړاکۍ د ټیپکې سره دغه د ریاست د کرایې قاتلون دا د کرایې بدمعشون رغلي دي په توڼۍ کوي پولیس غوښتل چې میش پولیس نه پرېږدي. دغه د کرایې قاتلون ویش شرطه وویل چې په شنه ورسه کې رواتلي وي د خلکې ګاډي چیکول چې میش پولیس نه پرېږدي او داسې دا پاتهر ته ولګېدله چې ډېر د پولیس ولته دی کور ته دمکۍ ورلاږي چې ته ډیوټي پرېږده چې نه وي بیا زه تو مړ کړم. میش یوه کیسه صفا ورته کي چې ریاسته میش دا د کرایې بدمعشون ټول پېژندلي دي چې دا د تو په لوس کې نیولي لاوړه دي لوس ته تو دی دا یو لاوړ دی مو پې ټاکاوې د لاوړه سره د میش هیڅ چار نشته د میش چار د یخلوس سره دو چې چا دا لاوړه ته پکې نیولي دي. دلته ملګري خبره کو چې په سیرې نشي په سوشل میډیا نشي په احتجاجي نه نشي. زه یوه کیسه کړم چې دغه سوشل میډیا برکات دی د دغه احتجاجي برکات دی د دغه تقریري برکات دی که نکشلی یا مزای وی مړ که پانه بادو دا د جبنور د جموته مخ ته ایښوه د پوسه وی کاغذ پې اچولی و چې د 12 بجې پورو دا سړی په دغه جوړي شوي څوک وی شاخوي نه ورینه وی ورته شورېدل تر برینه وی ورته شورېدل خو چې د څو پورو او وخت تېره شوی نه و د یک ټیم پورو الله چارخستی هم نشته. خو نن د دغه مزاحمت برکات دی چې میش ا د کرایې قاتل ها په ګوته کړی دی د یخ قاتل په څټ چې کومه امایي دو د یخ قاتل په څټ چې کومه ایسایي دو د یخ قاتل په څټ چې کوم فوج دی د یخ قاتل په څټ چې کومه جی ایچ کیو دو دا میش ټوله دنیا ته هوشوله او خپل کوم هم په خبر کو.
ملګری زه تاسو ته یوه خوشخبري درکوم چې د میش هګیلې دي چې قومي مشرون د میش ملاتړ نه کو خو زه یوه کیسه درته کوم چې پرین د ځالۍ کارنل جرګه غوښتې وه دغه زاړه پاټې ورته بیانولې خو د دغې خورې یو قومي مشر چې یخ په 2007 کې هم په ټوله ناوال د خپل خاندان او د خپل قبیله قربانی ورکړه د امن د پوره قدم وغاست مشر سید الله پارین د ټوله جرګې په مخ کې ورته ویلي دي د ټوله جرګې په مخ کې ورته ویلي دي چې دا قاتلون حتی سوته د تور شیشې بینجو هده تودي دا خلق حتی پیدا زاوي مازی تمیز زون او مشر نشه تقسیمولای نو زه انشاءالله دا تاسو ته یو امید درکوم چې وخت ډېر لرې نه وي چې د دغې خورې ځوان او مشرو دته داس په یوه ځای کښېني لکه نن چې میش توس ورته نوست دي ورسره زه یوه خبره بله کو چې دا د تاریخ اغواکاري څه نوې کیسه نه دو دا خلک د سوات نه د وزیرستان پورا ورکوي میش دغ باجوا ته یایي میش دغ جنرال فیس ته یایي چې دا پتاخورون دا اغواکارون د ویسا پورا ویله ورکوي چې تو د مذاکرات په نوم ډرامه شروع کړه په ځینې علاقې کې تا د بیډرو واستل په ځینې کې ګوټ ته یایې چې ته ټیپک وخلا خو میش واکي سا صافا کی چې کا ګوټ دی کا بیډ دی کا سلنډر دی کا د امن کمیټې دو دا د یوه خره علاقې دو په دا کې میش ته هېڅ فرق نشته میشو په احتجاج نه بعد دا سیاسي خلک ټول سره کښېني خو په کوم باندې میش یو غږ کي چې کومه تو آ کیسه کړې چې پیټیم سیره وایي پیټیم ناره وایي نن آ د 2001 حالات در باندې غلي دي خو یوه خوشخبري بیا زه درکوم چې په خدای مې دا قسم وي چې د میش اډیکې د خوري خوري نه وي اچولي د میش په خوله پسې د اسپینه رنجه نه وي تاړلې چې د یخ ټمپورو دا نه میش غلی کو او نوم په بادارز کې دا کوم میش ګوښی چاته پرېږدي کوم چمتو اوسئ په زر نه زرو انشاءالله یو داسې لایي عمل اعلان کوي چې دا باجوا دا د باجوا فوجو په کلا کې سوراوي او دا بهر ته کیم د کرهیه بادماش د کرهیه قاتل چې دا راکټ زیړه کوي شوراوي دا تو همیش یایی چې د تو دمره حیثیت نه دی خو ته د کرهیه چوکیدور یې چې کله ابار پلور یې سور کی چې کله ابار پلور یې سور کی لار وزیای خپل کارور شي ډېره مننه علام خوشحال و عبود لره